موږ تاسې ګورئ پر اقشارو باندې نه لګېږو، موږ تاسې پر پرګنو باندې نیوکه نه کوو، موږ تاسې په هر قشر کې، په هر قبیله کې، په هر قوم کې شعوبان لرو. دا په قومونو باندې افغانستان نه سره ویشو، نور تر ابده پورې خلکو ته دا موقع نه ورکوو چې په وازه خوله باندې راته ووایي چې وایي زه خراساني یم، زه افغان نه یم. ته د دې خاورې بچی نو ته به یا افغان هم یې. او ګوره افغانیت زما او ستا لپاره هویت ده، افغان هم یم، مسلمان هم یم، دا د اسلام سره ټکر نه ده افغانیت. ما او تا د دې خاورې بچیان یو، دا خاوره پر ما په تا باندې دغه حق لري چې دومره یې سپکه کړو چې د کفر ته د خوشحالولو دپاره ووایي چې زه افغان نه یم، یا زه افغانستانی نه یم، یا زه فلانی نه یم. افغان یم، مسلمان یم، د دې خاورې بچی یم. نور دا فرق نه کوم چې تاجک یم، ازبک یم، پښتون یم، هزاره یم، پشه یم، نورستانه یم، یا بلوچ یم، یا عرب یم. د دې خاورې هر بچی په دې خاورې کې حق لري. د دې خاورې هر بچی دې خاورې دپاره ځورېدلی. د دې خاورې هر قشر، هر قبیله پر اور باندې کباب شوې ده. البته ځینې هغه اشخاص، ځینې هغه پوچې مفکورې، هغه پوچ مغزونه چې د غربه څخه راغلي، پر ما او تا باندې خپل ایډیالوژي تپي، پر ما او تا باندې غواړي خپل هغه نظام تحمیل کړي چې هغه د دوی د کفر ارزو وه. هغو ته ما او تا وخت ورکړو، بیا به نو زما او ستا ولس بیا له دغسې بدبختیو سره مخامخ وي لکه دا تېر وخت کې چې وو. د تثبیت صفر لارې څخه ما او تا دغه یو کس، دغه مخرب، هغه مضر چې هغه د افغانستان د هویت مخالف وي، هغه د افغانیت مخالف وي، هغه د دې خاورې دښمن وي، هغه دې خاورې ته په مور باندې نه وایي، هغه دغې خاورې و هر بچي ته په ورور باندې نه وایي، هغه د دې خاورې و هر وګړي ته په خپل ملګري باندې نه وایي، د هر وګړي ته د خپل دوست په سترګه باندې نه ګوري، او هر افغان د افغان په سترګه باندې نه ګوري. ما او تا به هغو ته دا فرصت نه ورکوو. داسې بې باسو له دې صفه څخه، داسې بې د دغې خپلې پاکې د صفه تسلیې د تبیستون لارې څخه داسې باسو لکه سړی چې یو بېرشته د اوړو څخه باسي. ګورې تاسو ته معلومه ده بدن ته فاسدېدی هغه ټول په یو وار باندې نه فاسد کېږي. یوه عضو ده، یو اندام ده د بدن. دا سرطان ناجوړي تاسو ته معلومه ده. که په یو بدن کې د سرطان دانه وختله، هغه عضو به پرې کوي، هغه ګوتې به پرې کوي. او اوس دغه دا نوې باق شوې دا د شکرې ناجوړي چې ده د خوږلوري، د دغه که داسې وي چې یو ګوتې خرابه شي بیا نه جوړېږي، هغه پرې کوي تر څو چې ټول بدن ته بیا سرایت ونه کړي. دا د سرطان دانه که په جامعه کې ما او تا پرېښوله، دا د شوګر، دا د شکرې ناجوړي که ما او تا په خپله ټولنه کې پرېښوله، بیا به مصف دغه ډول راپاسد کړي لکه د